الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. زما معزز مسلمانانو، اللہ جل جلالہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات ابتداء د حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نہ اکڑلا، او د انبیاء سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باندې ختم کړل. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متعلق قرآن کریم فرمائی: ما كان محمد ابا احد من رجالکم. وی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاسو کی د چا پلار نہ دے، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ جل جلالہ رسول لے، او پدی بانی دا انبیاء دا نبوت دا سلسلہ ختم شوی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پخبل احادیث مبارکہ کی فرمائی و حدیث تے وی انا خاتم النبیین، ز انبیاء کی وی آخری پیغمبری ما بنی سلسلہ نبوت ختم شوی دے، لا نبی بعدی ما نرست ببل پیغمبر نراز. گوئے کہ دا مسئلہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ دون واضح کا دون اخکارا کرلا، او دا بیان اکڑا چھ دا نبی علیہ السلام نرستو ببل پیغمبر نراز. نبی علیہ السلام نرستو ببل پیغمبر نراز. او دا مسئلہ دا سیدے لکت سنگی دا چیلے دا تانونونا پیر راخ کڑلیشی، چیلے دا تانونا پیر راو بسلیشی، دا غوا تانونا پیر راو بسلیشی، دا پی وپس نزی آغتن تا دغشانی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفاظ مبارک چیدی دی کی ہیس قسم ہم دا دروغ شک ہم نشکی دلی. نو لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نرستو ببل پیغمبر نراز. او دا آخری پیغمبر دے، او دا انبیاء سلسلہ پدی بانی گورا چا شوی ختم شوی. اس کے یو سڑی تاسی چی آغا بیاد نبوت دعوہ کی، نو دا خبر یاد ستے چی آغا سڑے بد دین او دا اسلام نا خارج ہوئی، او دا آغی دا پارا حکم دا قتل راغلے دے، آغی دا پارا دا دنیا نا دا ختمولو فیصل راغلے دے چی آغا با دنیا کی جوندے نا پاتی کی. نو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متعلق گستخی چکم او کی، نو آغا با ہم جوندے اسلام و شریعت ہوئی نا پریدے. سو کنزلو کی رسول اللہ فرمائی: من سب نبی فقتلوه. وی سوک چی نبی علیہ السلام پسی کنزلو کی، نو یاد ستے وی اغا قتل کی. نو گستاخی رسول سزا سدے سرطان سے جدا. لہذا نبی علیہ السلام نرستو ببل پیغمبر تا قیامت پوری نراز، تا قیامت پوری بل پیغمبر نراز. نبی علیہ السلام حدیث مفہوم دے دس اشارہ نبی علیہ السلام کا وی انا والساعة کہاتین، وی ز او قیامت دسی دی لکہ دا دعا، و دا دعا گوتی نبی علیہ السلام اشارہ اوکا.
وی انا والساعه كهاتين وی ز او قیامت دس یو لکه دا دوا دا اشاره شو چې زما او قیامت ترمنځ به بل پیغمبر ناراضي لکه څنګه د دوه غوتو درمیان ځابل سره نشي راتللی دسه بد نبی علیہ السلام او قیامت پورې بل پیغمبر نشي راتللی قاعده کلی او قانون ته کوم تاسو وګورو دا دوه غوتی کله دې ترمیان ځای واړو کې راشي یا بل سراشي نو دا دوه غوتی به یوځي کیږي نه درد او تکلیف انسان ته محسوسيږي بیا موږ د دې د غزاید وخه یاړو کې دې ترمیان راشي بیا ډاکټر ته ځان رسو طبيب لزان رسو چې زموږ دوه غوتو ترمیان ځا داډو کې راغلي څو ور سره وو ډاکټر بیا غي ته چې کومه دي پترې وغیرہ وغیرہ څه شي داغه اوزار دی راوالي هغه غوتی مېس کې اډو کې او څرمن چې څوي زیاته وخه هغه کټ کول کوي اخدمي دغه شنبه نبی رسول فرمایي زما او قیامت په مېس کې کچا د نبوت دوا